ګران لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ټاکنو کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه به د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د معلوماتو له مخې محمد اشرف غني به د 50% رایو سره د ټاکنو ګټونکی اعلان شي. یو بل خبردار اخلو چې ښایي طالبانو او امریکا په پټه یو مشروط وربند کړی وي. یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي طالبانو او امریکا په پټه او مشروط وربند کړی دی او په دې اړه زلمی خلیلزاد له افغان سیاسینو سره هم خبرې کړې دي. د سرچینې په وینا طالبانو او امریکایانو پر یو بل د بریدونو نه کولو هوکړه کړې او د دې ترڅنګ پر دې ټینګار شوی چې که افغان ځواکونه پر وسلوالو طالبانو برید کوي نو بهرنیان باید مرسته او ملاتړ ونه کړي. سهیل شاهین د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یوه تازه مرکه کې ویلي طالبان یو داسې حکومت جوړولو ته تیار دي چې د ولسمشر غني پلویان او متحدین هم پکې شامل وي. سرور دانش د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش له ټاکنو کمیسیون غواړي چې هر څومره ژر کولی شي د ټاکنو لومړنۍ پایلې دې اعلان کړي. دانش له نورو نمایندانو هم غوښتي چې د ټاکنو کمیسیون پریکړې ته د درناوی وکړي. عبدالله اجرا رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نومان عبدالله هند ته تللی. هند ته د عبدالله ته کومه نوې خبره نه ده ځکه کورنۍ هم هلته ده، خو په داسې یو حالت کې چې د ټاکنو کمیسیون پایلې اعلانوي او نور جنجالونه روان دي خلکو ته د هغه تګ حیرانونکی دی. پاکستان ته هم سر ورښکاره کوو. د پخواني پاکستاني دیکتاتور پرویز مشرف لپاره جوړې شوې ځانګړې محکمې امر کړی که ناروغ مشرف تر اعدام وړاندې مړ شي جسد یې باید په دار د 3 ورځو لپاره وځړول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرویز مشرف څو ورځې وړاندې د محکمې لخوا د ملي خیانت په جرم په اعدام محکوم شوی و. په آخر کې یو څو ښه خبرونه راخلو. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال وایي د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک چې له کومو هیوادونو سره مرستې کوي د مرستو دوام بدل کې ځینې اصلاحي شرایط وړاندې کوي چې یاد هیوادونه باید پوره کړي چې افغانستان په لومړي ځل ټول شرایط په بریالیتوب سره پوره کړل. زعفران د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه د 8م ځل لپاره د نړۍ په کچه د تر ټولو غوره زعفرانو ځای خپل کړ. کجکي بند د هلمند والي وایي د کجکي بند د 2م پاس پروژې د بیا رغونې عملي کارونه په چټکۍ سره روان دي. د کجکي بند د 2م پاس پروژې په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت 150 میګاواټو ته او د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت به 2.6 میلیارده مکعب مترو ته به لوړ شي او تر 2.5 لک هکټاره زیاته کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.